بسم الله الرحمن الرحیم. درنو لیدونکو سلامونه په خیر جوړ تازه هیلمن یم تاسو به راته روغ جوړ خوشحاله وئ. لکه څرنګه تاسو ته په ویډیو سر کې معلومیږي چې هغه ورونه چې د ویښتانو سپینېدو څخه کړېږي ځورېږي، هغه ملګري چې د دوی ویښتان تلیږي، یخېږي او یا سپینېږي، د هغوی لپاره ډېرې ښې نسخې دي بغیر له دوی چې د ډاکټر ته لاړ شي تیل واخلي د سرونو لپاره. نو د کورنۍ نسخه ورته ښیو، دومره مصرف هم نه دی، 10 روپۍ مصرف به هم زه وایم چې نه وي، خو خبره دا ده چې تاسو به ژمنه کوئ چې دغه طریقه به ضرور عملي کوئ او دا ژمنه به هم کوئ که چیرې تاسو مثبت بدلون درکې راغی نو ضرور به له موږ سره په تماس کې کېږئ. نو خپل رازو د دې ستونزې په باره کې نن درته څو معلومات وړاندې کوو، خو له وخت وړاندې د ویښتانو سپینېدلو ځینې لاملونه هم درته ښایو. لومړی چې دا خفګان ده، یعنې اندېښنه ده، د چاپېریال ککړتیا ده، د ویټامینونو کموالی دی چې ویټامین هلته پوره کېږي. تاسو میوې وخورئ، بېلابېلې میوې خورئ، هغه که ګرانې هم وي خو ستاسو لپاره ډېر ګټورې دي، که مڼه وي، کیله وي، دا شانتې نورې میوې. او بله خبره دا ده چې د وینې کموالی هم دی چې د ویښتانو سپینېدو لامل ګرځي. همدارنګه ځینې تیز درمل دي چې سختو ناروغیو لپاره خوړل کېږي، هم د سر ویښتانو سپینېدلو لامل ګرځي. که څه هم اوسني وخت کې زیاتره د سپین ویښتانو تورولو لپاره تورې رنګ استعمالیږي چې یو خو قیمته دی او بل زیانمن پرېوځي. خو ځینې کورنۍ نسخې چې تاسو یې په اسانه موندلی شئ او هیڅ بیه هم نه لري، خو په سمه توګه مو ویښتان توروي، په لاندې ډول دي. تاسو ته یې ښایو. لومړی تر ټولو اسانه طریقه، نو لومړی چې دا تور چای ده، تور چای خو هم خلک پیژني، هر څوک یې پیژني په کور کې. د تور چای به تاسو څنګه کوئ؟ د سپینو ویښتانو توروالي لپاره لومړنۍ نسخه تور چای دی. تور چای وخوټوئ، بیا یې سوړ کړئ. تور چای مو چې وخوټو سوړ یې کړئ، وچ چای ترې چڼ کړئ. هغه کوم چای چې تاسو خوټولی ده، هغه تور چې کوم پاتې شوی دی هغه ترې چڼ کړئ، داسې د اوبه ترې نه لرې کړئ. نو اوبه په شکل یې په سر باندې لکه د تیلو په شکل یې په سر باندې ووهئ، تر 2 ساعتو وروسته ویښتان ومینځئ. کله مو چې تور چای وخوټولو او چڼ مو کړلو، بیا یې په سر باندې د تیلو په شانتې وموښئ او له 2 ساعتو وروسته ویښتان پرېمینځئ. خو په یاد ولرئ چې په دغه ورځو کې باید تر څو چې ښه شوي نه وای، تقریبا تر 20 ورځو زیات ټیم نه نسی. انشاءالله په 20 ورځو کې مو پته لګېږي چې تاسو سر کې فرق او ویښتانو کې فرق خپل به وګورئ چې زما سپین ویښتان وروسته تور شوي دي. نو په دغه ورځو کې به یو شرط دغه دی چې شمپو څخه ډډه کوئ. هیڅ به په دغه ورځو کې چې تاسو دغه نسخه کاروئ، له شمپو څخه به ډډه کوئ. دوهم چې دا هګۍ ده، نور شغه دي نسخې دي خو هغه لږې ستونزمنې دي، خو تاسو ته اسانې ښیمه. دوهم چې دا هګۍ چې ده په بدن کې د ویټامین B12 کمښت په عام ډول له وخت وړاندې د ویښتانو سپینوالي لامل جوړېږي. نو په هګۍ کې دغه ویټامین په پراخه کچه موندل کېږي. د دې لپاره هره ورځ هګۍ خوړل مه هېروئ. تاسو باید په زیاته کچه هګۍ وخورئ. او درېیمه نسخه چې دا د لیمو اوبه او د کوپرې تیل، دا ډېره زبردسته ده. که چیرې تاسو عملي کړئ، 3 کشوغې د لیمو تیل او 50 ملي لیتره د کوپرې تیل ګډ کړئ او د ویښتانو بیخونو باندې یې ووهئ او د 3 دقیقو لپاره سر ملش کړئ، تر 1 ساعت یې پرېږدئ او بیا سر پرېمینځئ. دغه کار په اونۍ کې 1 وار تکراروئ. ډېر ژر به مثبت پایلې راشي ان شاء الله تعالی.
دریم بلکې څلورم چې د هغه تور مرچ دی. تور مرچ 25 ګرامه تور میروبلین یو رنګ ونه ده چې د رنګ لرګیو او یو شمېر درملو تولیدات لري. 25 ګرامه تور مرچ او یو اندازه توره دانه یعنی کولنجي چې څوک کولنجي ورته وایي، درې واړه په اوبو کې واچوئ، په اور یې وخوټوئ او ښه یې مکس کړئ، بیا یې په سمه توګه چڼ کړئ او تیلو کې یې ګډ کړئ. د شپې لخوا پرې سپین شوي ویښتان غوړ کړئ او انشاءالله تعالی له 20 ورځو وروسته به یې پایله راشي. او همداشانتې پیاز چې هم ډېره اسانه نسخه ده. پیاز د سپین ویښتانو تورولو ترڅنګ ویښتان پیاوړي کوي. پیاز نه دا چې ستاسو ویښتان له سپینوالي څخه ژغوري، هغه ورونه چې دوی ویښتان وخیږي او یا سمال وي یا نري وي چې د دوی ویښتان ډېر زر ماتیږي، نو د هغې لپاره هم پیاز چې دا ډېر پیدامند شی ده. د دې لپاره یو څو پیاز په مکسر کې واچوئ، په مکسر کې تاو کړئ، د پیاز جوس باندې سر ملش کړئ او تر 25 دقیقو یې پرېږدئ. کله مو چې څو پیاز راواخیستل، مکسر کې مو تاو کړل، د پیاز جوس باندې سر ملش کړئ او تر 45 دقیقو یې پرېږدئ او بیا سر پرېمینځئ. خو په یاد ولرئ چې دغه کار به په اونۍ کې له 3 وارو زیات هم نه تکراروئ. نو ملګرو دغه نسخې وې چې تاسو ته مو وښیلې، خو په دغه نسخه کې باید یوازې یوه تاسو انتخاب کړئ چې تاسو باید که چیرې کومه داسې سوال پکې موجود و یا داسې لغات و چې تاسو نه پوهېږئ، نو کمنټ کې کولی شئ چې موږ تاسو ته په 3 ژبو پښتو، انګلیش او همداشانتې دري په دغه درو یا په اردو باندې هم کولی شئ درته ژباړه کړو. ورونه چې څوک په دغه نمنه نه پوهېږي نو کولی شئ دغې کوم داسې لغات وي چې تاسو نه پوهېږئ، کمنټس کې ولیکئ هغه لغت. او که ویډیو مو خوښه شوې وي ملګرو، دغه مو چا په اصطلاح ښه کار وي چې شیر یې کړئ او دغه ویډیو او په بخښنې سره زموږ چینل ضرور در سره سبسکرایب کړئ او یادونه کوو چې دغه کار بالکل دروغ نه دی. انشاءالله تعالی ستاسو ویښتان به ښه کېږي. د نورو او زبردستو ویډیوګانو لپاره هم دغه چینل چې دا در سره سبسکرایب کړئ. او بله خبره یاد ولرئ چې که چیرې نور طبي پوښتنې مو لرلې په کمنټس کې راته ولیکئ، هر رقم پوښتنه وي تاسو ته یې ځواب کوو. مننه، لا ملګرتیا مو. بای بای.